د کهانې په شروعات کې د سمندر په منځ کې موږ ته یو بوټ ښودل کیږي چې پای کې دننه یو سړی ودوي او د هغه نوم روبرټ وي چې دی اچانک یو اواز سره راپاسي خو چې دی خپل څنګه لاندې کیدي نو دته پته ولګي چې بوټ خو د اوبو نه ډک شوی دی او دا اوبه په بوټ کې شوي یو غټ سوري په لاره باندې راځي. اوس د دې د معلومولو لپاره دی بوټ ته بره راوخیږي خو چې وګوري نو یو غټ کنټینر د بوټ سره جنګېدلی وي چې د څه د وجې د په بوټ کې غټ سوري شوی وي. روبرټ ته پته ولګي چې دا بوټ به زر تر زره سمول غواړي کني دا بوټ به ډیر زر په سمندر کې ډوب شي. نو دې زر د اوسپنې یو راډ راوالي او دا کنټینر د دې په مدد سره د خپل بوټ نه خوا کول غواړي خو کنټینر د درونوالي د وجې د ځای نه هم نه خوځي. روبرټ چې دا وګوري نو خپل بوټ ته زر دننه راشي او یو سی انکر راواخلي او د دې سی انکر په مدد سره دا کنټینر د خپل بوټ نه لري کی خو د اوبو د وجې د بوټ ماشینان خراب شوي وي او ټول الکترونیک ډیوایسز هم خراب شوي وي. دلته د سره سبل سلار نه وي نو د وجې د خپل بوټ ریپیر کولو ته لګیا شي. اوس د پلاستیک او د ګلو په مدد سره په بوټ کې شوي سوري بند کی د بوټ ماشینان خراب شوي وي نو د دې د وجې د پلاس باندې یو پمپ جوړ کی چې اسه په مدد سره د بوټ نه وبو واسي. روبرټ ته پته وی چې سمندر غاړه ډیره لري ده او د چې د بوټ د ټیکول لپاره کم جوګاړ کړی وي هغه پرمنټ نه وي مطلب دی اوس هم په خطر کې وي. روبرټ د کمیونیکیشن ډیوایس ټیکولو کوشش شروع کړي چې د سپ ذریعہ دی ځان له مدد راوغواړي. دا کمیونیکیشن ډیوایس ټیک خو کی خو دغه ته نتورک نه وي او دی خپل میسج بل چاته نشي رسولې. اوس چې د پته ولګي نو دی لګ مایوس شي او خپل بوټ ته دننه لاړ شي. دی چې څنګه بوټ کې دننه کینی نو په ریډیو باندې د چا आवाज ووري او روبرټ چې څنګه आवाज ووري نو دی زر بره منډه کی خو چې دی څنګه په ریډیو باندې خبري شروع کی نو د پته ولګي چې د خو आवाज را رسي خو د आवाज چاته نه رسي نو دی ډیر خپه شي. د شپې روبرټ خوراک وکي او د شي په سبا سحر چې روبرټ څنګه را پاسي نو کار ته لګیا شي ځکه چې د پته وی چې دی خپل مدد هم په خپل کوي. اوس دی د خراب انټرنیټ کول لپاره دی ته بروخیږي خو اچانک د نظر په تور ور یزو باندې پروزي چې دا اختر روان وي چې څه د وجې د پته ولګي چې اوس یو خطرناک طوفان را روان دی. نو دی زر خپل بوټ ته دن راشي او د خوراک څخه سامان راټول او د دې نه پس دی اجامت شروع کی د دې انداز د وجې موږ دا پته ولګي چې روبرټ هر سخت سره مقابله کولو ته یو تیار انسان وي او د دې نه پس دی خپل رینکوټ واچي او بره روخیږي او سټرینګ ته ودرېږي او په لږ سات کې دا طوفان دل راورسي او د طوفان د وجې په سمندر کې لوی چپې راوچتي شي او دې سره د بوټ ټول بیلانس خراب شي. روبرټ حوصله نه بیلی او د بوټ د کنټرول کولو پوره کوشش کوي. نو په دې دوران کې د سمندر ته غورځي خو په څه طریقه بیا بوټ ته روخیږي او زر بوټ ته د منډه کې او سی انکر راواخلي. دا د دې لپاره چې د خپل بوټ په سمندر کې سټیبل وساتي خو چې دې څنګه سی انکر لګي نو د اوبو یو غټه چپه بوټ سره جنگي چې اسه د وجې دی اوبو ته غورځي خو دې هر نمن یو بوټ ته یو ځل بیا روخیږي او بوټ سیده کی خو د اوبو یو جټکي سره د سر د بوټ یو حصے سره جنگي چې اسه د وجې دی را پروزي او به هوش شي. لږ سات پس دی هوش کې راشي او چې وګوري نو د بوټ کې ډېر زیات اوبه جمع شوی وي او د بوټ ټوله ماشينري خراب شوی وي. نو د دې د وجې د پته ولګي چې دی اوس د بوټ کې نور نشي پاتې کېدی نو د خپل بوټ نه یو لایف رافټ روباسي او کولوي کی او خپل بوټ سره وتړي او بوټ ته ولي په دې سوچ باندې چې طوفان کله ختم شي نو دی خپل بوټ ته واپس راشي او د دې د ټیکولو کوشش وکړي او د دې نه پس د لایف بوټ ته لاړ شي او د شي په سبا سحر چې د سترګې کولو شي نو طوفان بالکل ختم شوی وي خو د بوټ په اوبو کې په مزه ډوبېږي. اوس چې دا وګوري نو د خپل بوټ ته زر دننه لاړ شي خو په بوټ کې تر اوګې پورې اوبه جمع شوی وي نو دی زر خپل خوراک او ضروري سامان راغون کی او په اخر کې په خپل زخم باندې پټې ولګي او لایف رافټ ته واپس راشي. دلته د رافټ غرسه کولو کې کم چې د بوټ پورې تړل شوی وي او د سترګو مخې ته د بوټ په سمندر کې په مزه ډوب شي چې صد وجې د ډیر زیات خپه شي ځکه چې د بوټ سره د ډیر یادونه تړل شوی وي. اوس په دې دومره لوی سمندر کې دی یوازې وي او د تر لری پور څوک نه ښکاري چې د مدد لراشي. د دې نه پس روبرټ هغه سامان کولو کې کم چې د خپل بوټ نه راغښتي وي نو په دې کې د یو دوربین او یو نقشه ملو شي او په دې نقشه کې د یو شپینګ لاین ملو شي په کم چې سمندري جزونه تیریږي نو دی په دې روټ باندې یو نشان ولګي او په مخ کې باندې روان شي. لکشان مخ کې تلو نه پس د یو طوفان ښکار شي کم چې د اړخ تر روان وي نو دی زر خپل رافت سلورو طرفونو نه پیک کی او دنه پکې کینی خو چې څنګه شپشي نو دا طوفان دل راورسي. د طوفان او د سمندر د دومره تیز چپې د بوټ برداشت نه کړی شي نو دا الټ شي او د بونه ډکېدل شروع شي. روبرټ زر د بوټ نه واپس راوځي او په ست طریقه دا بوټ واپس سم کی او بیا ورفيږي. اوس دی وخت کې دومره سختو حالاتو د وجې روبرټ هم لګويري ځکه چې د چرته سوچم نه کړی چې د بدومره سختو حالاتو کې ګیریږي. اوس هم په دې یاره کې د غونډه شپه تیر شي او تر سهار پورې دا طوفان ختم شوی وي. اوس روبرټ ډیر زیات وګی شوی وي نو دی زر خوراک راوالي خو چې څنګه اخري نو واپس راغورځي ځکه چې په دې خوراک کې د سمندر مالګینې اوبه شامل شوی وي او دې خوند ډیر خراب شوی وي. د دې نه پس دی اوبه راوالي خو چې څنګه اوس کې نو په دې کې هم د سمندر مالګینې اوبه شامل شوی وي نو واپس د خلې نه راغورځي. اوس دا هر څه روبرټ وویني نو ډیر زیات خپه شي او په جړا شي خو د ته پته وي چې په جړا باندې هیڅ هم نه کیږي ځکه چې دلته د سهارې ورکول لپاره هیڅ حکم نه وي. دی ول ځان لک په آرام کی او دای نه پس د صفاو بوده پر بیا کوشش شروع کی چې د سنه بغیر د ژوندې نشي پاتې کېده. نو دی د اوبو د بوتل د یو لخ نکټ کی او دغه د پاسه یو پلاستیک لګي او دای د لاندې یو لوخ کیدی او د دې په مدد سره
سره د اوبه فلټر کوي او د هغې نه پس د خوراک تنظیم کوي. روبرټ چې د خپل بورډ لاندې وګوري نو ډیر زیات کبان وي، نو د دې لپاره د یو کونډه راوالي، خوراک پکې ولګوي، اوبو ته ورولي او د دې نه پس چې د څنګه نقشه راوالي نو چې وګوري نو د شپینګ لاین بالکل خواله را رسیدلی وي او اچانک د مخې له یو لوی کارګو شپ راشي. روبرټ چې دا ویني نو ډیر زیات خوشاله شي او یو فلیر بل کی او هغې له سیګنل ورکي، نو دا شپ د سره خوا کې تیر شي، خو د شپ نه د هیڅ څوک هم ونه ویني ځکه چې د شپ په مقابله کې د بورډ ډیر زیات وړوکی وي او د دومره لرې نه دا دومره وړوکی بورډ لیدل ناممکنه وي. روبرټ د مدد لپاره ډیرې چغې وهي خو شپ د ده نه لرې لاړ شي او په لږ ساعت کې د ده نظر نه غیب شي. اوس ډیر خفه په خپل بورډ کې کینی او لږ ساعت پس په کونډه کې کب انخلي، خو چې دا کب خپل ځان اړخ ته راکاږي نو دغه وخت کې یو شارک راشي او دا کب وخوري. روبرټ د څو ورځو نه اوږي وي او کونډې له راغلي کب هم ترنه شارک یوسي. په شپه کې یو ځل بیا د خوا له کارګو شپ راورسي او چې روبرټ څنګه دا وویني نو دې زر فلرګن اوچلی، خو هغه وشي چې کم روبرټ سره یره وي د دې شپ هم دې څوک ونه ویني او په لږ ساعت کې دا شپ هم د ده د نظر نه غیب شي. په سبا سهار روبرټ همت وکړي او راپاسي، اول اوبه وڅښي او بیا نقشه کتل شروع کړي، خو میپ کتو سره ده ته پته ولګي چې دې د شپینګ لاین نه ډیر لرې تللی وي او د دې لیدو سره روبرټ حوصله وبایلي او ده ته خپل مرګ ډیر جوخ ښکاره شي. نو دې د خپلې ښځې او بچو دپاره یو ډیر ایموشنل میسج ولیکي او په یو بوتل کې یې واچوي او اوبو کې یې پرېږدي. اوس یو ځل بیا شپه شي او دی په خپل بوټ کې ډیر مایوسه پروت وي، د ده د بدن نه بالکل ساه وتې وي او د خپل مرګ په انتظار وي. خو اچانک د ده نظر په یو شپ باندې پروزي کم چې د ده اړخ ته را روان وي او د دې لیدو سره د ده په زړه کې یو ځل بیا د ژوندي پاتې کېدو امید راشي او دې ځل د سره سیګنل ورکول لپاره فلرګن هم نه وي. نو دی په یو بکس کې کاغذونو ته اور بل کړي، خو دا اور ډیر زیات شي او د ده بوټ ته هم ولګي او دومره زیات شي چې دا اور اوس دی نشي مړ کولی او دلته د ده داسې ولګي چې دا اوس د ده د مرګ وخت دی او په ده کې اوس د خپل ځان بچ کولو همت نه وي پاتې. نو د دې د وجې دی په اوبو کې لاندې روان شي. روبرټ په اوبو کې لاندې روان وي او خپل بوټ طرف ته ګوري، خو دا د ده د مرګ وخت نه وي ځکه چې د هغه شپ نه یو کس اوبو ته راټوپ کړي او د ده بچ کولو لپاره د ده خوا له ځان راورسوي او چې روبرټ څنګه دا وویني نو پوره همت سره بر اړخ ته روان شي. لږ به راتلو نه پس چې دی څنګه لاس ور مخکې کړي نو هغه کس د ده لاس ونیسي او همدې سره دا کهاني دلته ختمه شي. اوس که دا کهاني ستاسو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو به د یو نوي ویډیو سره، تر هغې پورې د